السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تر حمد صلات او سلام وروسته د ګران هیواد تاریخي ورځې او ګران ملت ته د ازادۍ په مناسبت د مبارکۍ پیغام. د ګران هیواد د ازادۍ د غازیانو اتلولۍ ته سلام او د شهیدانو مبارکو ارواحو ته دعا. د افغانستان ګران ملت او د ازادۍ د لارې غازیانو ته د زمري سلیریستمه د امریکایي اشغال پای د مبارکي. موږ ته پکار دی چې الله تعالی ته د شکر 2 رکعاته مونځ ادا کړو. رسول الله مبارک چې کله هم مکې ته له 10,000 فولادین لښکر سره داخل سه د مبارک او ملګرو د خوشحالي اوښکې تویولې په اوښه سپور او خپل سر یې ټیټ نیولی و چې کبر او لویي ورڅخه څرګنده نه سي. د روسانو د وتلو په ورځ او د صلیب د لښکرو د وروستي عسکر د تللو په شپه مجاهدینو هم له خوشحالۍ ژړلې او اوښکې تویولې او الله تعالی ته شکرونه ویستل. د قرآن عظیم الشان په مضامینو کې یو تذکیر به ایام الله دی، یعنی د تاریخي ورځو پر یادولو سره خلکو ته پند او عبرت ورکول. په دغه هکله تحلیلونه او تبصرې زموږ ځوان نسل ته ډېرې اړینې دي. د اسد 28مه له انګریزانو نه د ازادۍ د 26مه له ګران هېواده د روسي لښکرو د وتلو او د سرې امپراتورۍ د زوال د 106مه په ګران هېواد کې د کمونیستي الحادي رژیم د نړېدا او د زمري 40مه په ګران هېواد کې د امریکایي اشغال د پای ورځې ګڼل کېږي. په دغو سترو نه انډوله جګړو کې زموږ ملت فاتح راووت، مګر د دې پر عکس د اشغال په خاتمې خفګان د ایمان منافي عمل ګڼل کېږي. دغه شخص باید په خپل ایمان له سره تجدید نظر وکړي. افغان مؤمن ویاړمن ولس د معاصر جهادي کاروان قائد او د مستکبرینو د ظالمانو د کبرجنو د اورمیګونو د ماتولو اتل دی چې د یوې پیړۍ دننه 3 امپراتورۍ ونړولې. د حوادثو په تسلسل کې به ډېرې داسې کمې پیښې شوې وي چې په یو پیړۍ کې دننه په یو ملت 3 نړیوالو زبر ځواکونو تیری کړی وي او له ماتې او زوال سره د مخامخ شوي وي. د شوروي اتحاد نړېدل او د ناتو شاګرد کېدل خو زموږ د سترګو لیدلی حال دی، خو له دوی نه د مخه انګریزان هم له دې ځایه نامراده وتلي دي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.